ویډیو کې داسې یو شی درته معرفي کوم چې هغه تاسو صرف په خوړلو سره ستاسو ټول مشکلات حل شي. نو له ده سره به ستاسې دومره طاقت اضافه شي چې تاسو خپله به هم حیران شئ. نننۍ دا نسخه چې ده صرف د هغه کسانو لپاره ده چې جنسي مشکلات لري او د کوروالي څخه پوره خوند نشي اخیستلی، او که څوک لږ خوند هم اخلي نو کولی شي چې دا عملي کړي تر څو پوره جنسي کمزوري یې ختمه شي. او چې هر څوک غواړي چې په کوروالي کولو کې لږ وخت تېر کړي او مزې ترې واخلي، نو دا د هغې لپاره بهترینه نسخه ده، ځکه یو خو ښایسته خوشګواره خوند او هم لري له ځان سره، او ستاسو مزاج هم سکس کولو ته ښه برابر کوي. دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو نو هیله کوم چې زموږ ویډیوګانې در سره لایک کوئ تر څو موږ لا ښایسته ویډیوګانې درته په راتلونکو کې جوړې کړو. د نسخې د استعمال طریقه په ویډیو کې شته، نو هغه هم د مسواکو څخه دوا جوړول دي. د جنسي اړیکو سره د نزله زکام لپاره هم ډېره ګټه لري او نورې کوچنۍ ناروغۍ هم نشي کولی چې تاسې مریضان کړي. بیا دوستانو، هسې خو ټولو ته معلومه ده چې سنتي خلک یعنې نعت خوانان او تبلیغیان ترې ګټه اخلي، خو هغوی بیا جنسي مشکلاتو لپاره نه صرف د خولې د خوشبویۍ لپاره. څېړنې ښودلې ده چې د دې استعمال جنسي خواهشات بېحده ډېروي، تر حتی بیا به یې یوې ښځې پر ځای دوه غواړئ، ځکه یوه به ستاسو کار نشي پوره کولی. که چېرې داسې په ښه طریق وکاروئ او ښه یې جوش کړئ نو ښه ګټه لري. دوستانو، د تیارولو طریقه یې دا کوم نرم مسواک چې بازار کې پیدا کېږي هغه به واخلئ او د شپې به یې په یو ګیلاس اوبو کې کېږدئ. سهار یې بیا د اوبو څخه واخلئ او لږې شیدو کې یې جوش کړئ تر څو ښه پکې اوبه یا نرم شي. چې پوه شوئ شیدو کې یې خوند وتلی ده نو بیا به هغه شیدې یو ورځ بعد څښئ، هره ورځ نه، ځکه دا ډېره قوي دوا ده چې بیا تاسو کوم تکلیف نه کړي. د دې ذکر په ډېرو کتابونو کې هم راغلی دی. مخکې وختونو کې به لکه د چای پر ځای د دې استعمال کېده. چیني ماهران وایي چې دا د انسان جسم ته بېحده زیات طاقت ورکوي او په جسم کې هغه خواهشات پیدا کوي کوم چې مخکې نه وي، او له دې مېرمن او خاوند دواړه استفاده کولی شي. دوستانو، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ، او که چا سبسکرایب کړی وي په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو راتللو سره تاسو ته خبر درکړل شي.